تکړه دا دغه چې دی کباب نمبر سی وای پر څه باندې پښتو وایه که نه زه پښتون ته وخته وایا وای څه وای کباب چې کله بنوي دې لپاره چې ښه خوندور کباب وکړئ د خپلو کوم مشتریان چې تاسو لرئ هغوی خوشحاله وساتئ کوم مواد پکې استفاده کوئ ښایسته کباب راشي بس دا خپله هغې ده که نه مثال د مساله یې د سمشتر هغه ورکوو دوه درې ورځې خوی شي ټول مساله کې د هغه خو دوه درې ورځې په دغې کې پرته په مساله کې وږی کې پرته ښه اور نرمېږي دا خپله نرم شي خپله خوندور دی هغه استاد یې صحیح دی کوچیان څه صحیح دی او غوښې خو ټولې صحیح دي که نه مختلفې غوښې مثلا د چرګانو دا ټوله وړه غوښه ده وړه مال کار کوي سل پسونه 50 پسونه اتیا پسونه دا کار وخت تا خپله چانه زده کړې ده دا دې په وایي چې وخته یو استاد اوس واچوله زه خپله نه همداسې د ملګرو سره بنډارونو کې زده کړې کباب والا نه یم ځکه کساب یم کباب والا دا دواړه تړلي یاستئ چې ته حلال نه کېدی به څه پوښ کړي دا خبره هم ده د سیاسي لکه غم او خادي غریبانه ده تړلي یې